د قرآن کریم د ترجمې 52 درس سورة البقره 201 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای ومن الناس او زین د خلقنا من آغا څوک دی یشری چې خرڅوي نفسه ځان خپل ابتغاء د پاره د طلب او حاصلولو مرضات د رضا الله د الله تعالی والله او الله تعالی رؤوف مهربان دی بالعباد په داسې بندگانو. یا ایها الذین ای هاغو خلقو آمنو چې ایمان مو راوړی دی یعنی ای مؤمنانو ادخلوا داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا یعنی پورا په اسلام کې داخل شئ د الله تعالی ټول احکام ومنئ او په ټولو یو شان عمل کوئ داسې نه چې په کم حکم کې مو ګټه وي هغه منئ او عمل پې کوئ او کم حکم چې ستاسو د ګټو په خلاف وي په هغې عمل نه کوئ او هیلې او بانې جوړوئ. ولا تتبعوا او پیروي مکوئ خطوات د قدمونو او لارو خطوات د قدمونو او لارو الشیطانی د شیطان انه بشکا هو دغه شیطان لکم تاسو ته عدو دښمن دی مبین ښکاره. فإن نو کچیرتا زللتم وخویدلی تاسو یعنی د انسانی او جینی شیطانانو په وسوسو د دین نه واوړئ من بعد ما وروسته د هغې جاءتکم چې راغلل تاسو ته البینات ښکاره او واضحه دلایل فاعلموا نو پوشئ تاسو ان چې بېشکه الله تعالی عزیز په هر چا باندې عزیز زورور دی حکیم او حکمت والا دی یعنی د الله تعالی په هر کار کې حکمت دی او هیڅ څوک د الله تعالی د عذاب نه ځان نشي خلاصولی. چې د واضحه
او ښکاره دلایلو سره سره بیا هم دوی ایمان نه راوړي، نو هل ینظرون آیا دوی انتظار کوي الا ان پرته د دې چې یأتیهم راشي دوی ته الله تعالی فی ظلال په سورو کې من الغمام د وریځو والملائکتو او ملائکې هم راشي وقضیه او فیصله شي الامر کار. یعنی آیا دوی پرته د دې د بل څه انتظار کوي چې الله تعالی ورته د وریځو په سورو کې راشي او ملائکې هم ورسره وي او د بندگانو ټولې پریکړې وکړل شي. وإلی الله او د الله تعالی په لور ترجعو ګرځول کیږي الامور ټول کارونه. یعنی ټول کارونه د الله تعالی په لور ګرځول کیږي. او فرمای سل پوښتنه وکړه اے نبی علیه السلام، سل پوښتنه وکړه بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه کم چې څومره آتیناهم مونږ ورکړی وي هغوی ته من آیتن د معجزو یا نخو بینتن ښکاره او څرګندو ځنې ومن یبدل او هر څوک چې بدل کړي نعمت الله نعمت الله تعالی په ناشکرۍ سره من بعد ما وروسته د هغې جاءته چې راغی دته فإن الله نو بېشکه الله تعالی شدیدو سخت العقاب عذاب ورکوونکی دی. او فرمای زوینا خایسته شوی دی للذین آغو خلقو ته کفرو چې کافران دي الحیاتو ژوند الدنیا د دنیا ویسخرون او دوی ټوقې کوي، یعنی دا دنیا پرستان دوی ټوقې کوي من الذین د آغو خلقو پورې آمنو چې ایمان راوړی وي والذین او آغا خلق اتقو چې پرهیزګاران دي چې دی دنیا پرستانو به ورپورې ټوقې کولې، نو دا خلق فوقهم د پاسه د هغوی بوي یعنی مؤمنان به د کافرانو په مقابل کې
په اوچت او لوړ مقام کې وي. یوم په ورځ، القیامتی د قیامت. والله او الله تعالی یرزقو رزق ورکوي، من یشاء چاته چې غواړي، بغیر حساب بی حسابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.